اذان د ازادۍ کلي کې وکوه بلاله، راځه د سترګو توره له منبره زیري راوړه، د امن غږ دې وکړه د ګودر په استوګنو. مشاعره تحت عنوان آزادی و استقلال به مناسبت 24 اسد سالروز شکست اشغالگران امریکایی به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی و بنیاد فرهنگی الکوثر برگزار شد. شاعران و فرهنگیان حاضر اشعار ملی احساسی و ادبی خود را در وصف استقلال افغانستان و فداکاری های ملت به خوانش گرفتند و از این روز تاریخی به نیکی یاد کردند. لغرونو زیری راوړه، له سنګره زیری راوړه، طالب محترمه د زړه سره زیری راوړه، اذان د ازادۍ کلي کې وکوه بلاله، اذان د ازادۍ کلي کې وکوه بلاله، راځه د سترګو توره له منبره زیری راوړه، د امن غږ دې وکړه د ګودر په استوګنو، د امن غږ دې وکړه د ګودر په استوګنو، ژوندي کړه چنارونه تر ګودره زیری راوړه. دا څلورویشتمه د اسد مو د وقار ورځ ده، دا د افتخار ورځ ده، دا د افتخار ورځ ده، دا مو د تاریخ په سپینو پاڼو د یادګار ورځ ده، دا د افتخار ورځ ده، دا د افتخار ورځ ده. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی با تبریک این روز شعر و ادب را در تقویت روحیه جهادی و حفظ ارزش‌های اسلامی و ملی مؤثر دانستند و گفتند شاعران همواره با اشعار حماسی مردم را به آزادی و استقلال تشویق کردند و برگزاری چنین محافل نه تنها پاسداشت گذشته است بلکه الهام بخش نسل امروز نیز می باشد. په دې کې شک نشته چې شعر او شاعري او ترنم د استقلال پر راتګ او د تحریض علی القتال او د اشغالګرو په وتلو او ماتې کې یو مهم او بارز رول درلود. بناءً دغه مجلس مدیر په مینه او ولوله او په علاقه باندې جوړ کړ. گفتنی است که امروز 24 اسد مصادف است با چهارمین سالروز پیروزی امارت اسلامی افغانستان بر نیروهای اشغالگر امریکایی و متحدانشان که در کنار سایر ولایت‌ها در غزنی نیز با برگزاری مراسم ویژه و با شکوه گرامی داشته می شود.